کله چې په آیفون موبایلونو کې تاسو خپل سکرین لاک کوئ او له هغه څخه وروسته په اتوماتیک ډول داسې روښانه کیږي سکرین مو، نو د دې آپشن د غیر فعالولو لپاره تاسو به راځئ په لومړي قدم کې سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی نو په ډسپلی اینډ برایټنس باندې به کلیک وکړئ، لاندې به راشي او دلته به آلویز آن ډسپلی باندې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به آلویز آن ډسپلی باندې کلیک وکړئ تر څو غیر فعال شي. د دې په خاطر باندې چې ستاسو هم سکرین کله چې تاسې سکرین لاک کوئ او په اتوماتیک ډول باندې بیرته روښانه نشي، نو له دې آپشن څخه تاسې ورته استفاده کولی شئ. د آیفون موبایلونو د نورو ټریکونو د زده کړې لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.